او کوم کې برداشت نه وي نو پردا یاد وساته پکور کې بخزي سره جګړه تاسو خزي کې نشي نه وي پکور کې بخزي سره جګړه کوي او په کلاس کې به کلاس میټس سره جګړه کوي او په گاډي کې به کلندر او ډرایور سره جګړه کوي او په هوټل کې به ویټر سره جګړه کوي او جون هم د جګړو نه ډک وي او کو برداشت وي نو خزي ته هم خان دي او هم ته خان دي کلاس په دوه هم خان دي او چې کوم ویټر هغه ته هم خان دي او رکشي والا سره هم خګپ لګوي او خو سور کې هیڅ ټینشن بدته نه وي نه به شوګر وي نه به بلډ پريشر وي نه به انزایټي وي نه به ټینشن وي هیڅ بنوي او کو دا غوسه کوي نو 40 ته باندې رسیدلې چې خېټه به راپور سیدلې وي او بلا به راټیټه وي او ټینشن به وي شوګر به وي بلډ پريشر به وي مختلف مرزونه به ښکاري نو وی کست شي او سزشم هم بتشي او هم بزشم او کوته تشي او ززشم نه بتشو نه بزشم دا ملک په دبل چا نه پاتې شي. The first thing is, who is amongst you who do not want to be successful? تاسو کې څوک داسې چې هغه کامیاب جون تیرول نه غواړي؟ دا څوک شته؟ مطلب دا ټول تاسو کامیابی غواړئ. So if anyone who want to be successful, there must be a recipe for the success. تاسو چې دود پتی چیز کړی دا جواد کیفه والا پخې او داسې یو دوه نورم دی غیر خسته خسته چې پخې تاسو ته پوښتنه کې چې را دود پتی چیز څنګه پخې زری ملنګ هوټل کې کله کله چیز کم ناری او سپیشل چې وي او یو هغه ساده چې وي ګور کې فرق وي یو په 40 روپے دی یو په 30 روپے زه ته پوښتنه کوم چې کې څه فرق دی ناری وي چې کې لږ پیسې زیات وي لږ سره پیره وي لږ یو خټ کوډیرا ناری نه دود پتی جوړ شي سپیشل او دا بل ساده چې وي د هر یو سیز څه انګریډینټس وي څه کمپوننټس وي د سکسس هم څه کمپوننټس دي if you want to be successful in life you have to know about those ingredients and those components او هغه کې ډیر شیزونه دي یو پکې د دې مناسبت چې you have to be a very patient person tolerance in your personality so the success چې کوم recipe دا په هغه کې tolerance is must and the reason is that Allah subhanahu wa ta'ala created this human and he says us inna Allah ma'as sabirin ke the God assistants will be with those who are tolerant persons وکومونګه صبرناک یو د خدای پاک مدد به مو سره وي ان الله مع الصابرین another verse is واستعینوا بالصبر والصلاة نو د موږ په ذریعه سره او د صبر په ذریعه سره د خدای پاک نه مدد واخلئ نو چې الله در سره مل نوی رحمانه که لښکر در سره وي یک تنهای نو چې خدای در سره مل شي نو you will be successful ټول خلک ستا خلاف وي no one can defeat you نو دویمه خبره چې خدای پاک مونږ جوړ کړ نو هغه مونږ ته دا ریسیپي راکړې ده if you want to be successful and you want to seek the assistance of Allah subhanahu wa ta'ala نو صبر لازم دی تاسو لپاره یک شو چې بلکې مونږ وګورو په دنیا کې چې څومره سکسسفل خلک تیر شوي دي نو هغې کې به صبر وو تاسو یو څو اگزامپل زه در کومه موزتنګ کوم په چاینا کې چې و چا ریولوشن راوسته دی نو هغه نور اسپیکټس به مونږ نه ګورو صرف د صبر حوالې سره مونږ وکړو چې کنټرول شي شنو ډېر کېدی شي هغه د صبر او د برداشت پیدا کولو لپاره 75 ایئر د هغه چې ایج وو خو وګو کې بلامبل د برداشت پیدا کولو لپاره او په یخنۍ کې 75 خو پیدا ماوس ور واچو داسې پکېږم reason that we cannot create the tolerance او د اوس کرونا ته وګورئ چې چا کې د چا immune system strong دی what is the immune system چې هغه برداشت کولی شي he and she can survive مطلب دا دی چې چا کې برداشت وي نو he and she can survive and can achieve their goals هغه کامیابی دي شي دغه شانتي یو پهلوان په هندستان کې رستم ګاما پهلوان به وته وي نیوزل په بازار کې تیرېدو ویني کېږي وې د په شانتي پهلوان په هندستان کې ډانر پیدا شوی نو ګاما پهلوان چې کوم دی نو په بازار کې تیریږي نو یو کس چې کوم دی غوسه شو او د سر مات کړ او ویني روانې کړې نو خوا کې بل کس ولاړ هغه به نه پېژني ځکه به سر مات کړي نو هغه پېژني دا رستم پهلوان بیا سر نه ماتاو خو نه پېژني بس ځکه سر یې والد او سر یې ولا مات کړی دی نو ویني پې بهیږي نو چا ته پوښتنه وکړه چې لکه ته رستم پهلوان یې تا نه خو ستا د نوم نه خلک یېرېږي نو تا ورته څونه وې هغه وې زما برداشت زه پهلوان جوړ کړی یم ما کې برداشت دی په دې وړو وړو قصو باندې زما اړو
وخت نه غریږي. دا څه خبره ده؟ نو هغه وی زما برداشت پهلوان جوړ کړم او زه خو رستنګ نه ګورم کې دي تاسو ګوره د رستنګ کې کوم سړی اکثر ځان غری کړی وي او هغه وخی چې خستل شي دی او دا بیا راځي رانه شي او بیا یو سوسو کوي هغه ستړي شي وي بس یو سوسو کو سره ورځي. نو چې څومره تاسو کې برداشت وي هغه شانت تاسو هارد شپس کې با تاسو سروایو کوي او تاسو به کامیاب دي شي. دا یو کال دوه کال په دې کې اوس شي نه دی. ډونټ وری اباوت دیٹ. وښه کنه نو خپل ویژن ته وګوره او خپل پرپس ته وګوره او خپل لایف ته وګوره او دا کال دوا تاسو ماته داسې کسان اوخایې په ایجوکیشن کې چې هغه هایلی سکسسفوللی او د هغې نه کال دوا ضایع شوی وي یا ته په اکیډمیکس کې ضایع شي یا ته په اپلایګانو کې ضایع شي یا یو کال نیم جوبلیس ګرځي هلته به ضایع کېږي یا به دلته ضایع کېږي. ډونټ وري اباوت دیٹ. خو فوکس آن یور پرسنل ډیولپمنٹ او خپل ګولز باندې او خپل ابجیکټیوز باندې تاسو فوکس کړئ. دغه شانته که تاسو وګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه آخري پیغمبر او دغه شانته د ټولو نه سکسسفل لیډر دی. د ټولو نه زیات برداشت په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو حدیث مفهوم دی چې تاسو کې بهادر هغه څوک نه دی څوک چې پهلوان وي او بل کس را سملی بلکې بهادر هغه څوک دی څوک چې په خپله غصه باندې قابو راوستی شي. نو مطلب دا چې مونږ کې څومره برداشت وي نو هغه شانتې مونږ به په معاشره کې ښه کردار ادا کولی شو او که مونږ کې برداشت نه وي نو پر دا یاد وساتئ په کور کې به ښځې سره جګړې تاسو خو ښځې کېدای شي نه وي په کور کې به ښځې سره جګړې کوئ او په کلاس کې به کلاس میټسو سره جګړې کوئ او په ګاډي کې به کلینډر او ډرایور سره جګړې کوئ او په هوټل کې به ویټر سره جګړې کوئ او ژوند به هم د جګړو نه ډک وي. او که برداشت وي نو ښځې ته به هم خاندې او هم ده ته خاندي کلاس فیلو ته به هم خاندې او چې کوم ویټري هغه ته هم خاندې او رکشې والا سره هم ښه ګپ لګوي او ښه به سور کړي. هېڅ ټینشن به درته نه وي نه به شوګر وي نه به بلډ پریشر به وي نه به انزایټي وي نه به ټینشن به وي هېڅ به نه وي. او که دا غوسه کوئ نو 40 ته به نه یې رسېدلې چې خېټه به راپړسېدلې وي او ملا به م راټیټه وي او ټینشن به وي شوګر به وي بلډ پریشر به وي مختلف مرضونو به ښکار یې. بل مونږ یو بل نه برداشت کوو نو نه به تاسو ته فایده کېږي او نه به ما ته فایده کېږي. وین وین سچویشن په معاشره کې جوړو نو هله به فایده کېږي. که څه پرابلم هم تاسو ته راشي که هغه په کور کې وي که هغه په کالج یونیورسټۍ کې وي که هغه په لاره باندې وي خو د هغې وین وین سچویشن به خامخا موجود وي. وین وین سچویشن ته څه وایي چې څه به ته لږ راکم شي او څه به هغه لږ راکم شي او د دواړو به فیصله وشي. دا جرګې والا همدغه کار کوي که نه جوړه جوړې ته راکاږي او بس څه ته کم کړي او څه هغه کم کړي او معاشره ټیک شي او یو بل سره روح وشي او خبره ټیک شي. نو وی که څه ته شي او څه زه شم هم به ته شي او هم به زه شم او که ته ته شي او زه شم نه به ته شي او نه به زه شم دا ملک به د بل چا نه پاتې شي. نو زه استاد یم زه به تاسو برداشت کوم او تاسو شاګردان تاسو ما برداشت کوئ نو انشاءالله العظیم معاشره کالج یونیورسټي سکول به ښه رواني ترقي به کوي. او که نه تاسو ما نه برداشت کوئ او زه تاسو نه برداشت کوم نو د تعلیم او د زمونږ د ایجوکیشن به اړو څه فایده نه وي. 6 فوټه یا 15 فوټه بدن په هغې باندې ستاسو د تعلیم اثرات نه وي نو په 1 فوټ ډیګرۍ باندې خلکو ته ته نشي ویلی او ځان نشي ثابتولی ته بیا خلکو ته دا بیا خلکو ته به چې تاسو څه کړي یعنې چې دا وګورئ نو خلک به تاسو ته وایي چې ډیګري هلته کې ده کم فورورډ تاسو وګورئ سکسسفل انټرویوز وګورئ. مونږ خو زیات تر کاغذ باندې خبره کوو نو تاسو پرسنل لایف ستاسو اټیچیوډ څنګه دی ستاسو ډیلینګ څنګه دی بیهیویر څنګه دی پیشنس تک نشته دی انټالرنس دی که ټالرنس دی. نو دا ټول څیزونه نه صرف د جاب لپاره ضروري دي بلکې د پرسنل لایف لپاره هم ضروري دي او د سکسس لپاره هم ضروري دي. او یو سوال په ذهن کې زموږ راځي څنګه چې what's your good name سعد خان وویل چې ما خو برداشت وکړو خو بل چا برداشت ونه کړ. دا ګیله هر ځای کې وي
کم تو کسان چې جګړه کوي کو ښځه او خاوند وي هغوی زما خو ورسره سر ګنجې شو خو دا برداشت نه کوي هغوی زما سر سپین شو خو دوی برداشت نه کوي وي که نه وي رکشې والا ته دغو کې هغوی دا سورلی برداشت نه کوي سورلی والا وایي رکشې والا برداشت نه کوي ټیچر وایي سټوډنټ برداشت نه کوي او سټوډنټ وایي ټیچر برداشت نه کوي نو حل به یې څه وي نو حل یې ډېر آسان دی احمد فراز وایي اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا تم فراز अपनी तरफ से तो निभाते जाते और शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से का कोई शमा जलाते जाते नमुंग बदा खपली इसे बर्दाश्त को फॉरगेट अबाउट द अदर्स कम सारी से बर्दाश्त न की आगा बना काम की तासु बखरे बखा बखा थैंक यू वेरी मच